تر ټولو اول ستاسو رهبر په تاسو تر ټولو ډیره اغیزه لري. که ته په داسې یو دفتر کې چې یو منفي فکره مشر لري په هغې دفتر کې کار مه کوه. که ته په داسې یو کور کې چې یو منفي فکره مشر لري په هغې کور کې مه اوسه. شاید ډیره ځوانان وایي چې دا سخته ده، پس مشر دې بدل که یا د مشر بدل که. که د مشر نه بدلیږي کور پرېږده، که د مشر نه بدلیږي دفتر پرېږده. که زه چیرته تاسو ته مثال درکم د یو فلم نه، زه فکر کوم د فلم نوم دی ټارزن. ټارزن داسې یو ماشوم دی چې د ماشومتوب نه یې مور په ځنګل کې خوشي کوي د دې د خاطره چې بدماشان یې ونه وژني، او کله چې دا 22 کلن کیږي د شادیانو سره د ټول عمر ژوند کړی، دا سره د دې چې انسان دی نور مو بدل شوی په یو شادي، د شادي په شکل غږ وباسي، د شادي په شکل حرکات کوي، د شادي په شکل په ونو باندې نښلي، د شادي په شکل منډې وهي، د شادي په شکل خوراک کوي. او د دې نه موږ تر ټولو غټه تجربه دا ترلاسه کوو چې ستا رهبریت په تا تر ټولو مهمه اغیزه لري. که زما رهبر یو هیولای، یو مانستری، یو نه ماتیدونکی انساني، یو قوي او ځواکمن انساني، زه یو قوي او ځواکمن انسان یم. که زما رهبر یو منفي فکره، بزدله، تنبل او سست انساني، زه یو منفي فکره، تنبل او سست انسان یم. پس رهبریت ډیره زیاته اغیزه کوي. نن که زه په پوره جرأت غږیږم، یوازینی کریډټ چې زه ورکوی شم زما پلار دی، ځکه زما پلار و چې زه مو بدل شم په داسې یو څه باندې. اما زه داسې ځوانان لرم چې د نورو ځوانانو په مخ کې خبرې نشي کولی، چون د دوی ځوانانو په مقابل کې چې دی یو فرهنګ دا دی چې دی نشي کولی د خپل پلار په مخ کې وغږیږي. که ته د پلار په مخ کې نشي غږېدی او پلار دې تا ته اجازه نه درکوي چې ته خبرې وکړې، توقع لري چې ته د 100 خلکو په مخ کې وغږېږي، ته د 100 خلکو په مخ کې نشي غږېدی. پس لومړنی شی چې ته اغېزمنوي ستا رهبریت دی. وګوره که رهبریت دې منفي دی پرېږده، ولی که داسې رهبریت لري چې نشي پرېښودی، پلار څوک پرېښودی شي؟ پس په رهبریت د کار وکړه چې مثبت شي. چا خپل پلار بیولی دی دفتر ته، چا خپل پلار بیولی دی کلب ته، څوک د خپل پلار سره لاړ دی سونا ته، چا د خپل پلار سره د یو ملګري په توګه رویه کړي. که ستا پلار منفي فکره دی او بدلون یې نه دی کړی، تر ټولو غټ ګناهګار پکې ته یې. موږ حتی شرمېږو چې خپل پلار خپل دفتر ته بوزو.